هغه 5 غوښتنې چې ښځې د جنسي اړیکې نه وروسته غواړي. ښځې د جنسي اړیکې وروسته دا 5 شیان غواړي. د هرې فرد دا خوښیږي چې خلک یې وستایي. په ځانګړي ډول کله چې یو کار په سم ډول ترسره کوي، خو د خپلې مېرمنې سره په تخت کې تاسې څه ډول یاست، په دې ساده نشئ پوهېدی، ځکه مېرمن مو درڅخه د شکایت جرأت نه لري. خو خیر، په دې هکله درته موږ څو ګټورې لارې چمتو کړې دي. لومړی، مخکې له کوروالې باید د خپلې مېرمنې سره ښه اړیکه ولرئ. سمې خبرې او جرأت موجود وي. دلته اصل دا دی چې هغه مېرمنې چې د خپل خاوند څخه راضي وي، په دې هکله یې یو څه جرأت لري خپلې غوښتنې که په خبرو نه وي، په عمل کې وړاندې کوي. دویم، هغه نارینه چې ښځې یې په جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي، په جنسي اړیکه تنوع لري. د مثال په ډول کله په یوه کوټه کې سره یو ځای کېږي او کله بله، او کله نیمې جامې وي او کله نه. دریم، د هغه کسانو چې خپلې مېرمنې په خپل جنسي ژوند کې ورڅخه راضي وي، د خپلو مېرمنو په حرکاتو پوهېږي. په دې پوهېږي چې د جنسي اړیکې په پیل، وسط او پای کې مېرمن څه کوي. دا څیزونه اټکل کوي او همدا ډول د خپلې مېرمنې خواهش پوره کولی شي. څلورم، هغه نارینه چې مېرمن یې په ګډ ژوند کې ورڅخه راضي وي، تل مخکې د کوروالې د یو بل سره عشق او مینه کوي. په دې کې د راز خبره دا ده چې په دې وخت کې مېرمن ډیره د کوروالې له شوق وړاندې مینه محبت غواړي. وروسته بیا خپله مېرمن نور د دخول خواهش کوي. پنځم، هغه ښځې چې د جنسي اړیکې په جریان کې د خپل خاوند څخه خوشحاله وي، د جنسي اړیکې وروسته ژر خپل خاوند د ځان سره نیسي او د سینې سره یې سریښول غواړي.